د افغانستان د حکومت د سقوط مهم ټکی څه و؟ هغه کومې داسې خبرې وې چې تر اوسه نه وې افشا شوې؟ دا ټول رازونه د اشنا ټلویزیون مشهور خبریال سليمان اشنا افشا کړي دي. دا چې په دې اړه یې څه ویلي دي دا کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. سليمان اشنا په خپل فیسبوک پاڼه باندې تازه لیکلي دي د افغانستان سیاسي سقوط د 15 ساعته مجلس په یوې قوي ارادې جوړېدلی شي، خو د زیربنا په ړنګېدو 15 کاله به وخت ونیسي چې بیا جوړ شي. د تیرو 2 میاشتو په موده کې د افغانستان نخبه متخصصین، پوهان، استادان، طبیبان، نرسان، فارمسیستان، ژورنالیستان، لیکوالان، مدیران، اداري کدرونه، انجینران، څېړونکي، هنرمندان، ماهران، تجاران، شاعران، روشنفکران، تخنیکران، پیلوټان، حرفوي ماهران، ورزشکاران، عالمان، کمپیوټرکاران، صنعتکاران، شخصي متشبثین، بزګران، باغوانان، ماموران، اشپزان او حتی سلګونه یتیمان له هیواده ایستل شوي دي. دا بشري قوه ضایع شوې ځکه په افغانستان کې د تعلیم، تحصیل، اقتصادي ودې او د کدري روزنې بهیر د 15% نه تقریبا 0% ته کړې ده. د 1,300,000 زیات امریکا، د 100,000 زیات بریټانیا، د 10,000 زیات جرمني، د 15,000 زیات کاناډا، د 15,000 زیات فرانسې، د 4,000 زیات ایټالي، د 1,500 زیات سویډن، د 1,500 زیات بیلجیم، د 500 زیات ایرلند، د 1,000 زیات پولند، د 600 زیات هنګري، د 1,000 زیات ډنمارک، د 800 زیات اوکراین، د 200 زیات اتریش، د 400 زیات سویس، د 3,000 زیات هالند، د 2,000 زیات ترکیه، د 40,000 زیات قطر، د 40,000 زیات عربي متحده اماراتو، د 600 زیات هند، د 4,000 زیات استرالیا، د 400 زیات نوی زیلند او په سلګونه زره د اګست له 14 مخکې ایستل شوي. په میلیونونه نور ولسونه د اګست 15 وروسته په حیرانتیا قلات، سپین بولدک او تورخم وتلي او په نامعلوم شمیر کې نور په الوتکو کې ایستل شوي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ. په دې اړه مو خپل نظریات ضرور راسره په کومنټ کې شریک کړئ او زموږ د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل مو درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.